بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا د انلاین کیمستري اکیډمي نه د یو کوربه په حیث تاسو ته هرکلی وایم. په خیرونه ستړي مه شئ. نن مونږ شروع کوو د 9 کلاس 7 نمبر چپټر الکترو کیمستري. چپټر نمبر 7 الکترو کیمستري. الکترو کیمستري څه ته وایي؟ مونږ وایو چې دا د کیمستري هغه برانچ دی چې په هغې کې مونږ دا سټډي کوو چې الکتریکل انرژي کیمیکل انرژي ته څنګه وړي او کیمیکل انرژي الکتریکل ته څنګه وړي. مونږ پکې د الکتریکل انرژي او د کیمیکل انرژي انټر تاسو د ډیفینیشن ته وګورئ. الکتروکیمستري د برانچ اف کیمستري، دا د کیمستري هغه برانچ دی in which we study، په کوم کې چې مونږ سټډي کوو د انټر کنورژن. انټر کنورژن مطلب دا دی چې یو بل ته اوړېدل راوړېدل، electrical energy chemical ته وړېدل او chemical electrical ته. انټر کنورژن اف electrical and chemical energy. د chemical او د electrical energy انټر کنورژن پکې موږ سټډي کوو چې دا دواړه یو بل ته څنګه وړي راوړي. ٹھیک شو. اوس electrical energy خو تاسو پیژنئ، دا electricity ده، بجلی ده. او chemical energy دا پروسس دواړه چې کېږي نو دا په یو چیمبر کې کېږي چې هغې ته سیل وایي. نو دوه ټایپ سیلونه دي. یو سیل ته وایي الکترولایټک سیل. الکترولایټک سیل په دې کې الکتریکل انرژي کیمیکل ته وړي. مطلب دا دی چې د بجلۍ په زور باندې یو ریاکشن کېږي او هغه ریاکشن میټر جوړوي. میټر مطلب دا دی چې دا کیمیکل جوړوي. لکه مثال په طور باندې مونږ کاپر صفا کوو یا کاپر جوړو که نه، پیوریفیکیشن اف کاپر کوو، یا مثال په طور باندې مونږ سوډیم تیارو که نه، الکترالیسس کوو. نو سوډیم چې کوم جوړېږي د NaCl الکترالیسس وکړو نو باید چې کوم سوډیم جوړېږي یا کلورین ګیس، نو دا سوډیم جوړېدل دا بیسیکلي میټر جوړېدل دي. نو په دې کې مونږ د الکتریسټي په ذریعه باندې د هغې په زور باندې ریاکشن کوو او میټر جوړو. نو مونږ وایو چې الکتریکل انرژي کیمیکل ته وړي. کیمیکل څه دي؟ کیمیکل انرژي میټر دی او میټر مونږ ډیفاین کوو. میټر څه چیز دی؟ مونږ وایو میټر از nothing. میټر کچھ بھی نہیں ہے. میټر څه نه دي بٹ څه دي؟ بٹ a condensed form of energy. بلکې میټر په خپله انرژي ده. میټر څه څیز نه دی، میټر انرژي کنډنس شوې ده، راوځه شوې ده، د هغې نه میټر جوړ شوی دی. لکه مثال په طور پټرول ته وګورئ، که میټر دی، انرژي ده. روټۍ ته وګورئ، خوراک ته څومره خوراکونه دا میټر دی، خو په دې کې دا انرژي ده، بیسیکلي دا کنډنس شوې ده. نو موږ وایو چې په دې کې الکتریکل انرژي د بجلۍ په زور موږ یو ریاکشن کوو، میټر کریټ کوو. او یا کیمیکل انرژي چې ده دا الکتریکل ته وړي. لکه مثال په طور باندې موږ ډرای سیل ته وګورو، په دې کې دننه کیمیکلي لکه داسې یو ډبې غونډه کېږي. بیا به خیر دی ډرای سیل زموږ خپل مخصوص ټاپک دی، په هغې کې بیا کوو. دې کې بهر د زنک یو چیمبر لګېدلی. د زنک چې دی نو اکسیډیشن پوټینشل سیوا دی، د الکتران د لاس کولو ابیلیټي سیوا ده. د الکتران لاس کې دننه په دې کې یو شیره غونډه کې وي، پیسټ. هغې کې دننه موږ به دا وایو چې الکترانو کمی پکې. نو زنک الکتران لاس کوي او هغه الکتران په یو وایر کې په تار کې را رواني، دې شیرې ته دغه کوم سکه چې پکې لګېدلي ګریفایټ د هغې په ذریعه ننوځي دننه. نو دلته د الکتران مسلسل داسې وي لکه د روښنایي کاکتوس چې را رواني داسې پرله پسې. نو د الکتران را رواني په دې وایر کې داسې. مثال په طور دلته موږ یو پکې لګولی دې ځای کې، نو چې کله د دې پکې نه د الکتران تېرېږي نو دا تاویي ځان سره، لکه څنګه چې د ژرندې نه اوبه تېرېږي ځان سره تاویي. او دا الکتران دننه دلته راننوځي سیل ته، په دې شیره کې هغه استعمالېږي. دننه الکترانو کمی دی، بهر الکتران زنک لاس کولی شي. نو زنک بار الکتران لاس کوي، دننه هغه الکتران مسلسل استعمالېږي. نو موږ وایو چې دا کیمیکل ریاکشن کېدو، یو ریډاکس ریاکشن کېدو. ریډاکس ریاکشن هغې ته وایي چې اکسیډیشن د الکتران لاس کېږي پکې او ګین کېږي پکې هم. نو بهر الکتران زنک لاس کوي او دننه هغه ګین کېږي په دې پیسټ کې دننه. نو موږ وایو کیمیکل انرژي دغه ته وړي، الکتریسټي دا بجلي پیدا کوي. ځکه چې د الکتران روان وي، بیسیکلي د الکتران لاس کېږي او الکتران چارج باړي ده. کله چې الکتران په ځای باندې ولاړ وي دې ته موږ چارج وایو. خو چې کله الکتران روان شي نو دې دا بیا چارج باړي ده، دا په موشن کې راشي. نو موږ وایو دې ته بیا کرنټ وایي. کرنټ څه ته وایي؟ فلو اف چارجز. د فلو
FLOW the flow of charges چې کله فلو کوي مطلب رواني موشن کوي په دې ته به کرنٹ وي نو دا څنګه دا کرنٹ پیدا کوي د سیل مطلب الکتریسيټي پیدا کوي نو یو سیل ته الکترولایټ سیل وي چې په هغه کې مونږ د بجلی په ذریعہ باندې ریاکشن کوو ریاکشن سپونټینس نه په خپل نه کېږي د بجلی په ذریعہ او بل ته وي وولټیک سیل د نوم نه پته لګي وولټیک سیل چې په دې کې وولټیک مین وولټیج د بجلی پیدا کوي نو دا سیلونه ملونه په دې ریاکشن کې په دې چپټر کې دا نسټډي کوو اوس د دې چپټر نورو ټاپکونه دي نمبر 1 پاره کې د اکسیډیشن اینڈ ریډکشن نو اکسیډیشن او ریډکشن طرف ته راځو زنده پکې راواله لګه دا څه بګیا خزان تم پاس آئی یو مسکرائی تم نے نہ جانے سپنے دیکھائے راځو اکسیډیشن طرف ته هم وشو oxidation and reduction زموږ نوی ټاپک دی په چپټر نمبر 7 کې oxidation and reduction نو دا خبره ځین کې واچوي چې oxidation او reduction د یو بل بالکل اپوزیټ پروسس دی reduction تاسو وایي چې څنګه د یو بل الټا پروسس دی مطلب دا دی چې په اکسیډیشن کې څه کیږي په ریډکشن کې د هغې مکمل الټا کار کیږي مثال په تور باندې اکسیډیشن کې الکترون لاس کیږي نو په ریډکشن کې الکترون ګین کیږي په دې کې الکترون بل لور کوي ریډکشن کې الکترون اخلي دلته اکسیجن مثال په تور باندې ګین کیږي اډیشن اف اکسیجن کیږي نو دلته ریموول اف اکسیجن بل لور کول کیږي لاس کیږي کله دلته هایدروجن ریموو کیږي نو دلته هایدروجن ګین کیږي نو دا یو بل مکمل اپوزیټ پروسس دی خو چې کله موږ اکسیډیشن زده کوو یا ریډکشن زده کوو چې اکسیډیشن زده کوو ریډکشن ورسره اتوماتیک زده کیږي نو اکسیډیشن پروسس چې دی دا موږ په دوه کنسپټ دي یو ته وایي کلاسیکل کنسپټ او بل دی ماډرن یا الکترونیک کنسپټ دوه کنسپټ دي الکترونیک کنسپټ په دوه کنسپټ ودا زده کوو اکسیډیشن هم او ریډکشن هم کلاسیکل کنسپټ د اکسیډیشن لپاره چې کوم دی نو هغه دا دی د ریډکشن په دې صفه کوم د اکسیډیشن په اول کو کلاسیکل کنسپټ مونږ ته وایي چې اکسیډیشن هغه پروسس دی چې په هغې کې اکسیجن ایډ کیږي د ایډیشن اف اکسیجن ټو ا سبسټانس دې ته وایي اکسیډیشن کلاسیکل کنسپټ د اکسیډیشن دا دی چې د ایډیشن اف اکسیجن ټو ا سبسټانس is known as oxidation چې یو سبسټانس دی اټم دی یا ګروپ اف اټم دی هغه ته اکسیجن اډ کیږي نو د اکسیجن اډ کېدو ته وایي اکسیډیشن د اکسیډیشن د لفظي معنی موږ ونه کړې خیر به وکړو اکسیډیشن وایي درنېدو ته یا درناوي ته دې ته موږ په اردو کې تکسید وایو کنه نو چې اکسیجن ورته اډ شي نو داسې وګڼو چې دا دروند شي تکثیف دا تکثیف وي مطلب دا د کثافت سیوا کېدل تکثیف اکسیډیشن دی کلاسیکل کنسپټ وایي چې یو سبسټانس د اکسیجن ایډ شي نو دا اکسیډایز شي مثلا تاسو وګورئ کاربن دی دا چې کله سوځي in the presence of air کاربن سوځي نو دا کنورټ کېږي کاربن ډای اکساید نو کاربن که تاسو وګورئ دلته کاربن یوازې دی چې کله د ریاکشن نه دی کړی د اکسیجن سره دا د کیمیکل چینج نښه ده چې ریاکشن وکړي نو چې کله دا د اکسیجن سره ریاکشن وکړي نو بیا دا کاربن ډای اکساید ته کنورټ شي تاسو وګورئ دلته کې اوس کاربن سره اکسیجن په نظر راځي CO2 نو موږ وایو دا اکسیډایز شو دلته اکسیجن ایډ شو نو کوم سیستم سوځي نو برننګ چې دی دا اکسیډیشن دی او ریسپایریشن چې دی دا هم اکسیډیشن دی اکسیجن ایډ کېږي نو موږ ویلو چې برننګ او اکسیډیشن تقریبا ډېر یو بل ته نږدې پروسس دي بلکې دواړه یو څیز دی ځکه یو هم اکسیډیشن دی بل هم اکسیډیشن دی بیا که موږ راشو کلاسیکل کنسپټ کې یو دا و چې اډیشن اف اکسیجن بلکې وایي چې د ریموول اف هایدروجن of hydrogen H2 یا hydrogen the removal of hydrogen from a substance is called
اکسیډیشن. فرض کړئ سبستانس دی او د هغې سره هایدروجن دی او دا ریاکشن وکړي او دا هایدروجن د ده نه لرې شي، د ده نه ریموو شي، نو موږ وایو دا اکسیډایز شو. مثلا تاسو وګورئ امونیا او د کلورین اکزامپل ته. امونیا NH3، امونیا فارموله ده NH3 پلس کلورین Cl2. دا چې کله ریاکشن وکړي تاسو وګورئ داسې به شي چې د امونیا کې موږ ته هایدروجن په نظر راځي NH3، یعنې نایتروجن دی او 3 هایدروجن دي، دا امونیا ده NH3. دا نایتروجن به ځان له پاتې شي او دا هایدروجن به دنه ریموو شي، دا به لرې شي. نو چې هایدروجن ریموو شي نو موږ ویلی شو چې د امونیا اکسیډایز شوه. څه ته اکسیډایز شوه؟ نایتروجن ګیس ته. نو دا به کنورټ شي N2 ګیس ته. N2 یعنې نایتروجن ګیس ته. دا به ډایرکټ بیلنس هم. دلته نایتروجن ګیس فارموله ده N2، دلته نایتروجن یو دی، نو دلته د هغه N2 لپاره زه 2 ولیکم، مطلب N2 ګیس او هایدروجن ګیس دا H3 دا هایدروجن او دا کلورین په خپل منځ کې ریاکشن وکړي، دا به جوړ کړي HCl، دا به جوړ کړي HCl. HCl به جوړ کړي څومره؟ دلته د هایدروجن ته وګورئ 2 3 چې دا هایدروجن څو دي؟ 6 دي. دا ټول د N سره ده، دا ټول د H سره ده، نو درې دا دي، دا به شپږ شي. 6 هایدروجن شوي او کلورین دلته کې 2 دي، نو دې هایدروجن لپاره به بیلنس کولو لپاره د 6 ولیکم. 6 هایدروجن شوي، کلورین دلته کې یو دی، چې کلورین یو دی او دلته دلته کلورین دا چې د H سره هم ده، د دې کلورین سره هم ده، نو شپږ هایدروجنې دي او شپږ کلورین دي. دلته کلورین 2 دي، د دې د شپږ کولو لپاره د 6 جوړولو لپاره به څه وکړم؟ 3 ولیکم، 3 جوړ چې. نو تاسو وګورئ موږ وایو اکسیډیشن ریموول اف هایدروجن دی. دلته کې د امونیا کې هایدروجن شته، امونیا اکسیډایز شوه. څه ته اکسیډایز شوه؟ نایتروجن ګیس ته. نو هایدروجن چې ریموو شو موږ ریموول اف هایدروجن ته وایو اکسیډیشن. بل کنسپټ دی ماډرن کنسپټ د اکسیډیشن دپاره. موږ د کلاسیکل کنسپټ خبره وکړه، هغه د هایدروجن او د اکسیجن، د اکسیجن د ایډیشن او د هایدروجن د ریموول خبره. دا کلاسیکل کنسپټ و. بل د ماډرن کنسپټ یا دې ته موږ وایو الکترونیک کنسپټ هم ورته وایو. الکترونیک کنسپټ، الکترونیک کنسپټ، الکترونیک کنسپټ یا ماډرن کنسپټ اف اکسیډیشن. الکترونیک کنسپټ یا ماډرن کنسپټ وایي چې د انکریز اکسیډیشن څنګه ډیفاین کوي؟ اکسیډیشن هغه پروسس دی چې په هغې کې د یو element یا د یو په کمپاوند کې دننه د یو اټم یا د ځان له اټم فری element دی دا ریاکشن وکړي، نو د یو اټم اکسیډیشن نمبر پکې انکریز شي. اکسیډیشن نمبر څنګه انکریز شي؟ مثال په تور باندې سوډیم دی Na، سوډیم الکترون لاس کی، سوډیم چې کله الکترون لاس کی مثال په تور باندې +1 الکترون، د دې ایرو ساين هغه طرف +1 الکترون مطلب درجه د لاس شو، نو چې یو الکترون لاس کی دا کنورټ شي سوډیم آین ته، سوډیم آین ته Na پازیټیو 1 چارج دی +1. نو موږ سوډیم دا فری الیمنٹ دی، رولز دی روان ټاپک کې موږ رولز فار اساینینګ اکسیډیشن نمبر، چې اکسیډیشن نمبر رولز موږ څنګه راوړو؟ یو اټم د اکسیډیشن نمبر څنګه ورکو؟ نو هغه رولز کې موږ دا فری الیمنٹ دی، چا سره ریاکشن نه کړی، دا اکسیډیشن نمبر 0 دی، خو چې کله د یو الکترون لاس کی دا اکسیډیشن نمبر +1 ته لاړ شي، نو موږ دا 0 نه +1 ته لاړ، دا انکریز شو. نو د انکریز ان اکسیډیشن نمبر، د انکریز ان اکسیډیشن نمبر ولې وشو؟ د الکترون لاس کو. د دې خبرې یو مطلب دی لکه انکریز ان اکسیډیشن نمبر یا لاس اف الکترون، خبره یو ده، صرف هغه سټیټمنټ دی جدا دی. د انکریز ان اکسیډیشن نمبر یا د ریموول اف الکترون یا د لاس اف الکترون، د ریموول اف الکترون فرام ا سبستانس. یو سبستانس دی پرس کې سوډیم دی، دنه یو الکترون ریموو شو، دی ریموول اف الکترون ته وایي اکسیډیشن. ریموول اف الکترون یا انکریز ان اکسیډیشن نمبر خبره یو ده، اکسیډیشن نمبر اره انکریز کیږي چې کله الکترون ریموو شي. نو د سبستانس چې الکترون ریموو شي دي ته وایي اکسیډیشن. د ریموول اف الکترون فرام ا سبستانس از نون از اکسیډیشن. دا ماډرن کنسپټ دی. دوی اگزامپل ورکړی دی د آیرن، مثال په تور باندې آیرن دی Fe+2، د مخکې نه دا +2 آین دی او دا یو الکترون مزید بل لاس کی، نو دا کنورټ شي Fe+3 ته، +3 ته لاړی، نو موږ اکسیډیشن نمبر انکریز شو او 1 الکترون لاس کی +1 الکترون، د ایرو ساين هغه طرف ته +1 الکترون مطلب دا ریموو او دا د کیمیکل چینج نښه ده. نو چې الکترون ریموو کی، یو الکترون د دنه ریموو شي، دا لاس کی لاس اف الکترون شي، نو د +2 نه دا +3 ته لاړ شي، دا آیرن اکسیډایز شي. او که دا بل شان وایي چې اکسیډیشن نمبر د 2 نه د +2 نه چېرته لاړی +3 ته، انکریز ان اکسیډیشن نمبر یا لاس اف الکترون یو څیز دی.
نو شارټکټ مونږ اکسیلیشن ته دا ویل شو چې د انکریز ان اکسیلیشن نمبر د انکریز ان اکسیلیشن نمبر او یا ته شارټکټ لیکو لاز اف الکترون اکسیلیشن څه دی انکریز ان اکسیلیشن نمبر یا لاز اف الکترون د اکسیلیشن او ریډکشن د دې مکمل الټا پروسس دی اوس راځو د ریډکشن طرف پروسس ته چې ریډکشن څه ته وایي هغه بس د کو دا رنګ کلاسیکل کنسپټ او ماډرن کنسپټ دا غي وندي ها तुम पास आए यो मुस्कुराए तुमने न जाने क्या اوس راځو کلاسیکل کنسپټ فور ریډکشن د ریډکشن یو کلاسیکل کنسپټ دی او بل دی ماډرن اول به دا کلاسیکل کنسپټ خبرو وکړو چې ریډکشن کلاسیکل کنسپټ څنګه ډیفاین کړی دی او څنګه به موږ باندې پیژني ریډکشن هغه پروسس دی موږ ته ویلو چې اکسیډیشن کې د ریډکشن کلاسیکل کنسپټ چې دی هغه هم دوه دي یو د اکسیجن په بیس خبره کوي بل د هایدروجن نو ریډکشن دا هغه پروسس دی the removal of oxygen from a substance is called reduction فرض کې سبستانس دی او دا غینه اکسیجن ریموو شي په اکسیډیشن کې موږ ویل اډیشن اف اکسیجن موږ دا د یو بل انورس پروسس دی د یو بل مکمل الټا پروسس دی په اکسیډیشن کې موږ ویل اډیشن اف اکسیجن په دې کې وایو د ریموval of oxygen from a substance الته کې اکسیجن اډ کېدو دلته کې اکسیجن ریموو کیږي او الته موږ ویلو د removal of hydrogen دلته موږ وایو د addition of hydrogen نو دواړه د یو بل الټا پروسس دي دلته اکسیجن اډ کېدو دلته اکسیجن ریموو کیږي الته هایدروجن ریموو کېدو دلته هایدروجن اډ کیږي نو تاسو وګورئ مثال په تور باندې موږ ورکو مثال د HgO د مرکری اکساید دی دلته موږ هیټ ورکو دا کنورټ شي دا باند مات شي دا ډیکمپوز شي دا کنورټ شي یو اکسیجن ګیس ته O2 ته کنورټ شي او پلس مرکری ته دلته کې O2 دی ګیس ته کنورټ کیږي اکسیجن ګیس نیچرلی په O2 شکل کې دی چې دلته کنورټ کیږي اکسیجن یو دی دلته یو O2 ولیکو اکسیجن دوه شي نو اکسیجن ګیس ته کنورټ شي او مرکری ته ورګي نو تاسو وګورئ دلته کې د مرکری اکساید کې اکسیجن د مرکری سره وو دا ډول یو ځای خو چې کله دا موږ لګ هیټ ورکړو دا موږ ګرم کړو دا ډیکمپوز شو نو اکسیجن تی ریموو شو دا وګورئ دا اکسیجن د مرکری نه ځان له منځ چې پلس ساين راغی نو دا اکسیجن ته ځان له شو دا تی ریموو شو د ریموval of oxygen from a substance دا یو سبستانس دی اکسیجن تی ریموو شو را جدا شو دلته موږ اکسیډیشن ویلی شو اوس که موږ ساري ته موږ ریډکشن ویلی شو د ریډکشن کلاسیکل کنسپټ کې د هایدروجن په بیس کې خبره کوو نو د اډیشن اف هایدروجن ټو ا سبستانس یو سبستانس ته هغه ته هایدروجن اډ کیږي نو دې ته موږ وایو ریډکشن اکسیډیشن کې موږ ویلو چې ریموval اف هایدروجن دې کې وایو اډیشن اف هایدروجن تاسو وګورئ addition of hydrogen to a substance مثال په تور باندې نایټروجن ګیس دی او دته اډ کیږي هایدروجن addition of hydrogen addition نه خدا کنه دا جمع نه خدا addition او دا addition reaction هم دی addition reaction نو نایټروجن او هایدروجن دا ډول چې reaction وکړي هایدروجن دته اډ شي دا چې کوم پروډکټ جوړي هغه د امونیا NH3 لکه موږ دا سی ویل شو چې د نایټروجن ویلنسي چې دا د پنځم ګروپ الیمنت د ویلنسي 3 ده نو دلته درې هایدروجن پکار دی دلته موږ 3 ولیکو هایدروجن د 1 ګروپ الیمنت ویلنسي 1 ده دلته 1 نایټروجن پکار دی لکه د ویلنسي د هایدروجن هغه ریټمونه د څومره ویلنسي ده د هایدروجن ویلنسي د نایټروجن هغه ریټمونه نو NH3 پروډکټ جوړیږي اوس کاغه سره د دې سره ته موږ ګورو د نایټروجن 2 دی د نایټروجن یو دی د دې دوه کول د پرته د 2 لیکم کوفیشنت 2 نو نایټروجن خو 2 شو بیلنس شو دلته 2 دی هایدروجن دلته 2 3 چې 6 شوی دلته کې ودا 6 کول د پرسول کو 3 وو نو تاسو وګورئ موږ چې ویل د اډیشن اف هایدروجن ټو سبستانس دا دی او اډیشن اف هایدروجن وته اډ شو نو موږ وایو نایټروجن ریډیوس شو ودی ریډیوس شو هایدروجن وته اډ شو نو دا کلاسیکل کنسپټ دی اوس راځو د ماډرن کنسپټ طرف چا څه اوس راځو موږ د ریډکشن modern concept tarafta modern या electronic concept of reduction the reduction modern concept sorry modern concept مونږ ته وایي چې the decrease الته کې و the increase in acceleration number دلته کې سری the decrease
the decrease in oxidation number decrease کېدل او یا the addition of electron دا یو خبره the addition of electron to a substance the substance دی هغه ته electron add کیږي the addition of electron یا gain of electron by a substance the decrease in oxidation number لکه مثال په تور تاسو وګورئ موږ راوخلو کلورین موږ راوغستو او دا یو الکترون گین کو سوډیم چې کوم الکترون لاس کړو دا یو کلورین گین کو نو دا به کنورټ شي Cl ماینس یعنی دا به کلورین اټم به کلورین آین ته کنورټ شي خدای ساته چې بل کلورین اټم موږ نه رالو موږ کلورین ګیس رالو نو یو سوډیم یو الکترون لاس کې نه دو سوډیم دوه الکترون لاس کې نو بیا هغه دوه الکترون دوه کلورین اخلي نو یو کلورین یو الکترون ولې بل کلورین بل نو دو کلورین دو الکترون دي دو الکترون دا گین کی گین اف دو الکترون دو الکترون چې کله گین کی دا کنورټ شي دو کلوراید آین ته تاسو وګورئ کلورین موږ په روټس کې ویلي دا فری الیمنٹ دی دا په الیمنټل شکل کې دی دا فری الیمنٹ اکسیډیشن نمبر سي 0 کله چې د دو الکترون واغستل یو کلورین یو واغستل دو کلورین دو واغستل نو موږ داسې لیکلی شو چې یو کلورین دا 0 دا کنورټ شو څه ته کلوراید آین ته -1 آین ته نو دا په الیمنټل شکل کې چې کله و د اکسیډیشن نمبر 0 دا څه ته کنورټ شو -1 ته نو موږ وایو ډیکریز ان اکسیډیشن نمبر ډیکریز څه د په 0 کې د 0 نه د ماینس طرف ته لاړو ماینس ته تل چې دا ډیکریز کېدل دي چې څومره دا -2 -3 -4 دا نورم ډیکریز کېږي لکه -10 چې دا نورم ډیکریز دا کمی او 0 چې دا ګریټر دی نو موږ وایو چې the decrease in oxidation number کمیدل decrease کېدل تاسو ګورئ کلورین oxidation number د 0 نه ماینس ته راځي decrease شو کم شو نو the decrease in oxidation number is known as oxidation number decrease کېدل د reduction دی او یا موږ داسې ویلی شو چې the addition of electron ورته add شو دا addition دی د addition نه خنده دوه الکترون add شو یا فرض کړئ یو کلوراید دی نو دلته یو الکترون add شي addition of electron add شو د ریډکشن نو موږ دا خبره شارټکټ کولی چې د اډیشن اف الکترون یا ډیکریز ان اکسیډیشن نمبر دا یو خبره ده صرف هغه سټیټمنټ جدا جدا دي دلته وایي ریډکشن یا که پرس که موږ وګورو بل اگزامپل کې موږ راواخلو په یو اگزامپل کې دواړه پرس که وښیو سوډیم پلس کلورین ګیس داسې وشي دا اډیشن ریاکشن دی دا دواړه میلاو شي دا جوړ کړي NaCl سوډیم یو الکترون لاس کې یو کلورین هغه واخلي نو سوډیم که دلته موږ وګورو دلته سوډیم فری الیمنټ د اکسیډیشن نمبر 0 دی دا فری الیمنټ د اکسیډیشن نمبر 0 دی دلته که موږ وګورو په کمپاوند کې دننه دا د اولني ګروپ الیمنټ دی په روټس کې موږ ویلې د اکسیډیشن نمبر به +1 د اولني ګروپ الیمنټ دی د کلورین موږ ویلې دا د 7 ګروپ الیمنټ دی روټس را روان دي هغه کې موږ وایو د اکسیډیشن نمبر دی -1 نو تاسو وګورئ دلته سوډیم اکسیډیشن نمبر دی 0 دا د 0 نه چرته راغلی +1 ته نو سوډیم اکسیډیشن نمبر انکریز شو موږ وایو دا اکسیډایز شو دغه اکسیډیشن وشو اکسیډایزډ کلورین ته وګورئ د اکسیډیشن نمبر د 0 نه چرته راغلی ماینس ته راغلی موږ وایو دا ریډیوس شو دا کې ریډکشن وشو ریډیوسډ دا ریډکشن شو نو دا د ماډرن کنسپټ بس د ټاپک په دې باندې بس کو تاسو پوه شئ نه نو تاسو مونږ ته په کمنټ کې خپل سوالونه کولای شئ که څه کوېسچن ده چې هم کولای شئ او پاس که چا یو ټاپک په دې کورس کې چاته ګران وي نو په هغې باندې مونږ ته ویلی شئ مونږ به تاسو ته په هغې باندې ویډیو ریکارډ کوو والسلام